جمهوریت کې اتانور غل و، دوستم غل و، وزیرانو کې غله ول، په وکیلانو کې بېناموسه مردګاوان اجنټان ول. دا د جمهوریتیانو هغه فکر. اما ستا او د تا په څیر د نورو چې د ملایانو طرفداري کې دوی څه وایي، که ملا وویلې پسونه مې کته کړل ته وایې بالکل صحیح خبره یې کړې، که درته د مور په ګېډه کې مې غږونه واورېدل ته وایې دا بالکل صحیح خبره کړې. که ملا وویلې چې ما غوله مه خوړل ته ورته چې ولا ملا دا خبره وکړه چې غول مې وخوړل ته ورته چې ولا ښه خبره دې وکړله. نو د یو شی باید تاسو زده کوئ، که د ملا ښېګڼې دي مثلا د تا په نظر کې امنیت یې راوستی، ځکه ستا د امنیت دپاره تعریف دا ده چې جنګ نسته، جګړه نسته. اما زه دغه ته هم تعریف نه وایم د امنیت. امنیت باید د اقتصاد له پلوه هم موجود وي، د افکارو له وجه هم موجود وي، ازادي هم موجود وي. دې ته امنیت ویل کېږي. امنیت دې ته نه ویل کېږي لکه مثلا زه په کور کې ژوند کوم، زما پلار ما ته وایي چې وروره ګوله ډوډۍ هم درته درکوم، ژوند هم درته برابروم، خو خبرې به نه کوې، نیوکه به هم نه کوې، د دې کار د دغه شیانو نه دې منې کوم. هغه خو بیا امنیت نه سو، هغه خو وروره ګوله زندان ده. اوس دغه خبره مې زه خلاصېږي، دا تسلسل مات نسی. طالب اوس په افغانستان کې د تا په نظر باندې امنیت راوستی. اوس د دغه ښېګڼې دپاره چې ته ورته کریډټ ورکوې، په دې باندې ته ولې نیوکه نه کوې چې و طالبه ته خو غلط روان یې، دا خو د دې ولس په ګټه تاوان ده، د دې ولس په ضرر باندې ده، دې هېواد په ضرر باندې ده. دا خبره ته نه کوې. ولې؟ ځکه ته داسې یو دغه د طالبانو د پلویانو دغه د ناپوهۍ او د دغه جهل له وجې دغسې خوی کوي. هر یو طالب پلوه جي که دغه اوس تا ماته دا تانه راکړله، پیغور دې راکړه چې تا دلته لاریون وکړه، په لاریون کې د 2 نفره راغلي ول. دا پیغور باید تا ماته نه وی راکړی، دا پیغور باید تا ځان ته ورکړی وی چې حسیب خان په انګلستان کې د افغان انجونو دپاره، خویندو دپاره د پوهنتون او د ښوونځیو د خلاصون غږ پورته که زما ولس دومره بېشعوره او دومره بدبخته او دومره ګنګز ده چې د حسیب خان تر څنګ ونه درېدل. دا پیغور ځان ته ورکه. داسې پیغور مه ورکوه چې تا تر څنګ خلک ونه درېدل. زه اوس د خلق دیموکرات ګوندې یم، زه وروره ګوله د طالبانو پر وړاندې کوم یاغي باغي ډله یم، ما ټوپک پې پورته کړی، چې مې کړي دي. اوس مهرباني وکړه. ګوره ته چې د یو چا نفر نشو د طالب ته چې غوښتنه لرې، ته غوښتنه پوه شولې، ته د غوښتنه دې پوه شولې په توهین باندې مه غواړه. ښه څنګه یې وغواړم؟ توهین ما څه ویلي؟ ما طالب ته څه توهین کړی؟ مهرباني په حامد شکل باندې لاړ شه افغانستان ته لاړ شه. ګوره چې مبارزه کې لاړ شه افغانستان ته لاړ شه، ورته ته ویې غواړه. ښه خبره دې وکړه. اوکې ته ماته وایې چې افغانستان ته ورشه. اوکې یوه دقیقه، ته ماته وایې چې افغانستان ته ورشه، ترېنه یې وغواړه. استاد مشل د پوهنتون استاد و، په تلویزیوني برنامه کې ویلې وایي چې خیر د مکتبونه خلاص کوي. استاد مشل تا اوس لیدلی په څه حالت باندې ده؟ هغه یې بندي که، شکنجه یې که، اوس په چوکۍ کې ناست ده، ودرېده یې نسي، خبرې نسي کولی. ویسا مطیع الله ویسا یوازې دا ویل چې مکتبونه باید خلاص سي، چیرته ده؟ 130 ورځې کېږي دا بندي ده. عیار زما ملګری ده، زه د دې سوشل میډیا له لارې پېژنم. په فیسبوک کې یوازې دومره ولیکه چې طالب جانه دا کار دی غلط، د مکتبونه خلاص که، تر اوسه پورې بندي ده. ته ماته دا خبره مه کوه قربانه، دغه تی د طالب پلوي، ته ورسه وطن کې دغه خبره دې د خولې نه وته که بېادبي دې مافې کونه در باندې په کونه درته سوټی ده نه که دا مخ راتور که. ګوره قسم دی ګوره تا د وړاندې والله په بله ما مخامخ ګوره زه د موینانو سناسې موینانو ته مې ویلي دي. ولې هغه وي موږ په همدغو کې یو، په موینانو ته ما مخامخ ویلي دي. یو د تو خبرې دي، یو ته په انګلستان کې ناستې پوه شولې فرد مثال توهین دې شروع کړی دی چې ته اوس یو توهین، ته توهین چېشته وایې؟ توهین ته تعریف که. ویډیوګانې اپلوډوي پوه شولې چې دا دو ملا داسې ویلي دي، پلانکي داسې ویلي دي. ملا خو د ملا خو راته مه یادوه. ته داسې یو کار وکړه ودرېوه دی د ملا سره د ګوره شخصي خصومت دی پوه شولې، شخصي خصومت والکه دا شخصي خصومت نه دی مطلب څه شی دی؟ اوس د افغانستان ګوره د تا د مظاهرې نه معلومه شوله، یعنې د افغانستان خلک پوه شو د تا سره په 100% کې 1% د تا سره ولاړ و. ګوره افغانستان د افغانانو ډک دی. بالکل سمه ده. اوکې خو ښه خبره ده که نه. اوس زه تا ته یوه خبره کوم، زه خپل ولس پېژنم. که زما ولس ته دا اوس ما اعلان وکړه چې سبا
په انګلستان کې په همدغه پارلیمنت سکویر کې زه $100 $100 ورکوم افغانانو ته، که تا د افغانانو دلته قطارونه ونه لیده دا مخ راته تور که مې دا اوس اعلان وکړه غوږ ونیسه ټول سره پیږو خپل افغانان وروره ګله ډوزې به سره نولو. که دا اوس مې درته ویل چې دا اوس سبا ته اعلان کوم چې ما په سوتال کې نغمه راوستې، ما ګلپاڼه راوستې، یا مې نازي اقبال راوستې، په والله په بالله چې په دغه هوټل کې یا په دغه مغه سالون کې دا په زرهاو په لکاو افغانانو نه د مخ راتور که. د ما د افغانانو اولویتونه څه شی دي؟ تا ته زه لنډ مثال در کومه. په دغه لایفونو باندې زما 500 نفر ناست دي. زه دلته یوازې د وطن خبرې کوم، د علم او د رڼا خبرې کوم. اما برعکس د ما خلاف په بل ځای کې یو لایف د یو افغان ناست ده، ورته څه شی وایي؟ تا ته ناست ده وایي سر دې لکه بوتل او هیر نور ورته افغانان خاندي. پوهېږې څومره ورته ناست دي؟ 40,000 ورته افغانان ناست دي. زما د افغانانو پوهه علمیت دغه ده، د هغوی اولویتونه دا دي، د هغوی لومړیتوبونه او پرایورټیانې دا دي. ته ما ته راغلی د ما د افغان ولس پیغور ما ته راکې. نه خیر افیتیون خود دا مبارزات د ما ومنه فشل ختمه که زما که بیو بکوه زما که بیزته کوه زما مش بکوه که بلکل. زه د سپک خیم، زه د بیابه خیم، زه د خفه خیم، زه د وروره په سټرس کې خیم، خو په دې یو شي باندې د ذهن خلاص که. طالب جانه تا ته زما دا خبرې مفتي کیسې ښکاري، تا ته زما دا لاریونونه او دا شان ببولالې در ښکاري، خو یاد یې وساته چې دغلته زه په دې انګلستان کې یم که نه، په یو شي باندې باید ته ذهن خلاص کې کولډ بوی، چې دا غرب ده. که 2 لکه کسان دې هم در پسې ولاړي ستا غږ اورېدل کېږي، او که یو کس در پسې ولاړي غږ دې اورېدل کېږي. تا ته وایم په دې غرب کې نه ده دلیل یې هم درته وایم درته دلیل یې هم درته وایم دلیل یې غواړي کونډو باندې زه څه وکړم؟ ما ځوان نسل وروره تورې تیارو کې غرقوي ته ماته وایي کونډه ته کومک وکړه. وطن سمید زه خو دا اوس پوه زه خو دا اوس والله په کولډ بوی ګوره غوږ ونیسه. ته ماته وایې ته په ځان په غر باندې ګټې چې د کونډو یتیمانو دا خلک چې زه وینم پوه په فرم څوک طالب دی که د اردو دی هر څوک دی د افغانستان خلک دي د دغو خلکو سره کومک وکړه، دغو د خاطر مبارزه وکړه. ته په کار کې راغلی پوه شوې طالب جان طالب چې توهین ده اخیستی یوه دقیقه غوږ ونیسه. اوله خبره ته باید په دې باندې پوه سې چې د یو فرد مسؤلیت او ریسپانسیبلیټي څه شی ده او د سټیټ مسؤلیت څه شی ده. دا زما مسؤلیت نه ده چې زه لاړ سم افغانانو ته زه کومک وکړم. زه به د یوې مېرمنې د یوې کونډې د 2 کونډو د 5 د 6 یتیمانو کومک وکړم. زه د ټول افغانستان کومک نسم کولی. ما ته خپله کورنۍ مهم ده، زه باید خپل د کورنۍ لاس ونیسم. که مې د ده نه زیات اضافه وسه کېږي زه به د یو غریب او د یو کونډې او د یتیم لاس هم ونیسم، خو پاتې کېږي خبره د افغانستان د دې ټول ولس دغه بنسټګر هغه نه دي دا خیریه بنسټونو والا. زه دا شم نه یم. ما ته غواړم تهدابي وي د خپل د ولس غمه وخورم. باید د ما ولس نه کونډه پاتې سي، زما ولس نه باید دغسې غریب او فقیر پاتې سي. زه د دغه غم وړی او تا ما ته دا خبره وکړله چې ته د غرب باندې دا ځان ګټې. بلکل دلیل یې هم درته وایم. د میاشت د هفتې 40 میلیونه ډالر همدا غرب طالبانو ته لیږي، همدغه په دوحه کې تړون هم امریکایانو ورسره همدې غربیانو ورسره وکړله. دا یو نامو ته ورکول کېږي، یو نامو په ټولو انجوګانو باندې په افغانستان کې څه انجوګانې چې دي په انجوګانو باندې تقسیموي. ګوره غټ سړی پولیس افیسر یې ته دغسې ساده ولې غږېږي؟ ګوره زه درته وایم په افغانستان کې یو WFP پاتې ده اوس فلحال ورلډ فوډ پروګرام، چې هغه هم د یونایټډ نیشنز تر یوې شاخې لاندې کار کوي، یعنی په عموم کې همغه یونایټډ نیشنز او پاتې سوی دغه 40 میلیونه ډالر چې د هفتې راځي، دغه 40 میلیونه ډالر دغه انجوګانو ته یوه کوچنۍ هغه یو کسر یې ورته ځي، پاتې کېږي هغه غټه حصه دی طالبانو مشرانو ته ورځي، طالبانو ته ورځي. په ده باندې که ته خبر نه یې د طالبانو دغه تاریخ به بیا لیکل کېږي، بیا به د تا اولادونه دا لولي. اوس راځم بیرته د بحث سر ته. ته ماته دا ووایه چې دا تا ته غیرت او ننګ نه ودرېږي چې تا په اولاد باندې خلک علم ودرئ او ته ورته مړې ګورې؟
ګوره زه ته دا ګوره نه ګوره دا چې ډېر ودرېږي چې ډېر فارم زدونکو ته یې هغه ساختو هغه سیستم ورته جوړوي سیستم ورته کوم جوړوي سیستم جوړوي ته مثلا دغه مشکل به ته د دې سیستم نه پرېږدم زه نه پرېږدم چې خوښ نه کوم اوس په موږ د وخت درته ویل کوم چې زه خپل اولاد باندې زه تعلیم پې کړم زه نه پرېږدم ټول افغانستان ورته لاټېږي د ټول افغانستان زور دوی لري نه لري وروره تعلیم په پوښتنه ضروري نه خوشي کوي اوکې زه تا نه یوه پوښتنه بل غواړم وکړم نو بیا د لایف کې بل ملګری راپورته کوم خدای تعالی ته په څه پېژنې په قدرتونو یې آفرین نور خو تا خدای تعالی مخامخ نه دی لیدلی نه مې لیدلی نه په قدرتونو یې پېژنم آفرین په قدرتونو او په نښو نښانو یې پېژنو نه کو دي کوو دا قدرتونه نه کوي آفرین سمه ده طالب جان څو کاله کېږي چې په دې خاورې باندې دوی حکومت کوي طالب مخکې پوه تقریبا په څلور نیم کاله یې لومړی دور دوه کاله یې وس 2 کاله اوسنی دور شپږ نیم کاله په شپږ نیم کاله کې د دوی امر ثاني نه ده راغلی ته په دې باندې خبر یې ګوره دغه مشکلات شي یعنی چې نه ودرې شپږ نیم کاله کې یوه دقیقه ته خبرې ودرېږه جاهلانه مه غږېږه پلیز هیله درنه کوم شپږ نیم کاله کې یوه دقیقه د ما د دې خبرې ځواب راکړه په شپږ نیم کاله کې دا کومه سیستم ده دا کومه پالیسي ده دا کومه داسې اجنډا دوی جوړوي چې هغه نه جوړېږي چې د افغانستان نجونې د پکې سبق ووایي غوږ ونیسه پولیس سوختی چې کله جوړ که که نه هغه رنګ یې چې ورته ورکړه کتابونه پې کېښودل نجونې راغوښتې وې وایي راسې مطالعه وکړئ دلته هیڅ مشکل نه ځکه چې دلته مارکیټینګ ورته کېده چې کوم ځای کې دلته مارکیټ کېږي که نه هغه ځای کې هیڅ طالب ستونزه نه لري اما اساسي چې کوم ځای کې مکتب زده کېږي درس زده کېږي تعلیم کېږي هغه یې پرې بند کړي دي آسیب زه تا یو سوال کوم آیا دغه د تعلیم حق جناکیان تا په کابل کې لري کې په د نوې ولسوالۍ کې په پنجوایي ولسوالۍ کې په پنجوایي کې په نووا کې په موساکالا ولسوالۍ کې اته هم لري کې نه لري دغه جنریټر تا 3 منزله کور ده جنریټر لري دغه جنریټر چې ته لګې ته کولی سې چې په دغه جنریټر په دغه برق باندې ته 2 منزله ته یا 1 منزل ته برق ورکړې اما 2 منزلو ته نور ته نسې کولی زور دې نه رسېږي ته اوس دغه جنریټر بیخي ګولی چې ټول دې همدغسې پاتې سي او که چېرته دغه 2 منزله چې کوم پاتې دوی دې وروره برق دوی ته پاتې سي دا 3 منزل ته به موږ کوشش وکړو چې برق ورکړو ته کوم یو کوې آسیب جان زه د مونږ نه اوس تا نه زه دا پوښتنه هیله درنه کوم د ما د دې خبرې ځواب راکړه آیا دا چې زه د تو د خبرې ځواب څه لرم که چېرې د خبر وکړم دلته په لاک کې تقریبا د 820 نفره دي یو وایي چې دا سړی متعصب دی زه ځواب لرم ښه ووایه زه نه درته وایم خو دلته پوه شئ متعصب ټوپک مو باندې لګول ته اوس ما دا ووایه چې دغه جنریټر دغه د برق جنریټر که نه دا ته په ټولو باندې بندی او که چېرته همغه یو منزل په ټولو بندوم په ټولو یې بندوم پوه شئ ټول باید مساوي شي بس سمه ده تا وګټله او منبیله وله بس سمه ډېره زیاته مننه